السلام علیکم. ما د ده ځوان شعر په فیسبوک کې اورېدلی و خو موږ دلته راغلو دا مې ولیدو نو الماس وویل چې موږ ته به یو شعر ووایي نو راځئ چې یو شعر ته وورو. زه ښار د شعر و شوقي نه یم خو بعض چې واقعا جالبه وي نو واقعا سړی ته خوند اخیستی شعرونو نه. ته راځه یو شعر زه واورم. ما یو شعر جوړ کړی د افغانۍ مکتب پاکله باندې هیله لرم چې د پام وړ مو وګرځي. د افغان مکتب سوځېږي زړه مې درد کوي خوږېږي. د افغان مکتب سوځېږي زړه مې درد کوي خوږېږي. ظالمان پې نه پوهېږي ظالمان پې نه پوهېږي. اسما ګران مکتب سوځېږي زړه مې درد کوي خوږېږي. او هر سړی دلته حیرانېږي هر سړی دغلته حیرانېږي. اسما ګران مکتب سوځېږي زړه مې درد کوي خوږېږي. یزیدان پې نه پوهېږي او خو نارې کومه نارې ورته مې څوک نه رسېږي. کاري صاحب نارې کومه نارې ورته مې څوک نه رسېږي. زړه مې درد کوي خوږېږي. د میرویس خان مکتب سوځېږي اسما ګران مکتب سوځېږي. د ساحل افغان مکتب سوځېږي مکتب مه ورانوئ زړه مې درد کوي خوږېږي. مکتب مه ورانوئ زړه مې درد کوي خوږېږي. ډالۍ دې وي دغه له ما له خوا نه چې دغه دا شعر ما جوړ کړی تاسو ته دې ډالۍ وي. مننه. ډېره مننه ورو. ما ته خپله دا تا چې د مکتب مسله یاد کړه ما ته دا خصوصا خورګانې یاد شوې. خورګانې په ډېر تکلیفونو به مکتب ته ځي. اول دوی بیچارهګان د کور مشکلاتو لري بیا د لارې مشکلات دي بیا اکثر چې مکتب ته لاړ شي په مکتب کې نورو خورګانو سره مشکلات لري که هغه مشکلات نه حل شي یا مدیر خاصګاري ته راځي یا استاد خاصګاري ته راځي. دا هم خاصګاري بده ده خو واقعا دا زه په خپله شخصا به خورګان ته ډالۍ کوم او خلکو ته چې د دوی بخش کې کار کوي خدای پاک دوی ته اجر ورکړي خورګان ته هم چنان ځکه علم په ټول مسلمان باندې فرض دی په ښځو نر باندې. نو زما له خوا نه خو بیا هم زه ډېر مختصرې وایم په هغه خبره باندې سپیناوی کوم په کومه خبره چې دا ډېر کسان وایي چې زموږ خورګانې دي او زموږ هغه مشرانې خورګانې دي مکتب ته نه ځي. نه په پرده کې دې اوسي او په پرده کې هر څه خوند کوي. علم فرض دی څنګه چې کاري صاحب ویلې او هیله لرم د هغو خلکو نه هغه خلکو ته دغه دوه خبرې خپل تقاضا کوم دوه خبرې چې زما دا دوه خبرې دې واوري چې لطفا زما افغانستان ناورین ته مه وباسئ او موږ د درس نه مه منع کوئ. مننه والسلام. جزاک الله خیر. السلام علیکم.